د اسلامي امارت له راتګ وروسته یوه لویه ستونزه د نشه یي توکو پیر پلور او کرکیله وه چې له امله یې ډیری کسان په نشه یي توکو روږدي شوي وو. د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په فرمان سره د یادو توکو پیر پلور او قاچاق منع اعلان شول. د میدان وردګو ولایت امنیه قمندانۍ نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت مسؤلین وایي له فتحې تر دې دمه یې 202 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي توکي او څه کم 15,000 کیلوګرامه عمان نیولي دي. اسلامي امارت راتګ نه وروسته موږ د میدان وردګو د ولایت مواد مخدرو مدیریت 150 قضیې لرو چې په هغه کې 115 مظنونین لرو او له هغه نه راوروسته 202 کیلوګرامه موږ مواد نیولي څو رقمه چې په دې کې موږ یو څه تعداد اریخ کړي هم دي 4940 کیلوګرامه موږ عمان نیولي دي چې هغو کې ټول اریخ کړي دي. تقریبا 90 جربه مځکه دلته تخریب شوې ده د بنګو او د کوکنارو له کښت نه. د یاد مدیریت مسؤلین زیاتوي چې د نشه یي توکو د پیر پلور قاچاق او کښت پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د میدان وردګ ولایت له بېلابېلو سیمو 1200 روږدي کسان راټول او د درملنې په موخه یې د هېواد بېلابېلو روغتونونو ته لیږدولي دي. زموږ د مدیریت د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته مخکې خو شمېر نه و متعدم بیخي ډېر و د سرکو باندې په دې پلو لاندې و. اوس الحمدلله کنټرول شوی ده خدمت روان ده د امارت اسلامي د مسؤلینو او د مجاهدینو لخوا نه خصوصا د موږ د مدیریت لخوا نه 1200 متعدین موږ راټول کړي دي. په 1200 متعدینو کې چې موږ څه کابل ته لیږلي دي کمپو ته شفاخانو ته یو څه دلته په میدان وردګ کې روغتون لرو چې هغه روغتون هم ډېر خدمت کوي. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت مسؤلین وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې نشه یي توکي دې وکري او یا یې هم وپلوري.